زمونږ مالت کې یو سړی وی چې زه قادیانی کېږم مالشه ویلې ته به نه خفه کېږي مال نه زه د زړو مسلمانانو نم تنګ یم زه چې یو کم شي ورک شي کېږه پلار ته زما پلار ته وویل چې دې زوی ته دې ووایه چې قادیانانو سره مناظره وکړي کینی زه قادیانی کېږم زما پلار ما پسې راغی او ما ته وی چې ته ورسره زه هغه وخت کې دارالعلوم سرحد کې مدرس وم وی چې وکړه ورسره بس مال راولې راوسته یو دا راوستو یو د سیول کوارټرونو د قادیانانو د جماعت امام راوست د شپې باز شروع ما ورته داس چل دی چې خبرې په قرآن او حدیث کې کوو قرآن برالو او پکې به خبرې کوو نو قرآن د پاره اول او دس ضروری دی نو اول به تاو زه په دې باس کوو چې په او دسم تاو زه پوهېږو او که هسې چغې وو ویل او دس څنګه نه پوهېږو موږ علما نه یو مال کېدی شي زه پې نه پوهېږم او دس ته عربي کې څه وایي څه وایي ورته وضو څه شی وضو نو ما ورته ویل بس د دې پېښ او زور او زیر ترجمه وکړه بس بیا به نورې خبرې سره شروع کړو وضو 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 چې په پیخ سره نو څه معنا ده وضو چې په زور سره نو څه معنا ده او وضو چې په زیر سره نو څه معنا ده د دې تیزرګي نه مې ذکر راونیول چالته خاتم او خاتم له خبره جوړوله کدی ہوا کر دے وچو کدی وچ الف لام کر دے کہ باس کر دے ہی نہیں باس کر دیں نہ ٹھیکیدار ماته وی چې مولوی صاحب تیرے یہاں گلا علمی دیکھ ہوتے سمجھ دیں گے مال ٹھہر میں انہوں اور بھی سمجھانا او آیا عیسیٰ علیہ السلام مردے کا جوندے دے دا قادیانانو دام یو مشن چې عیسیٰ علیہ السلام مردے او په کشمیر کې قبر دے دلیل پہ سوئی اذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي وګوره خدای ویلی دی چې قال الله يا عيسى إني متوفيك بس خبر خلاصه قادیانی مولان را میدان تکل را میدان تکل لکه زه خو د جګړو والا وروره نه زه رښتیا ته ما په چنار کې دا تقریر کړ مال شیعاګانو سره زمونږ وروره جګړه په دلایلو مولیان را میدان ته کوي چې سره خبرې وکړو کنه جی کله دا ثابت کړه چې وروره په دغه جلوسونو کې اسلام دی کنه جی جلوس باسا او لسر دی هاي پویو کا او په دې کې اسلام دی یا زمونږ سنیان سبا جلوس تے نو صاحب آواز با پکی کی چھ نعرہ تیر آواز با یا دستگی نو دا دې مطلب څه دی د دې مطلب دا دی چې تاسو دا مليان دیوبندیان مونږه د پیرانو نه منې کوي دا دې په داسې چغه مواله چې په کافر ٹھیک ده نعره پیر یو شلزل نعره پیر وها کنه شیاګان دی روزي ځان مان وਹੀ زور تم دې مرګرو ته چې نور جګړه مکوې خو چې دی یو غرب ځان لور کی طرف شاباش اور بھی ذرا تیزی نال په اخر اورز جنگیر دنی چې کیږي نو اواړه چاکوانی زور تم دومره دومره پکې وټ کاوکا مونږ له به څه زور راشي زمونږ دلیل خبره ده چې امام حسین په 72 کسانو باندې د بل اور میګ وهلو خپل ځان نه واله په 72 کسانو باندې تاسو 72 کروڑ یې او په ځانم سور له سوکاله وشو چې را باندې کړی دي نو زما دلیل خدا دی چې
सींच दे फिर खून दिल से गुलशन इस्लाम को और जिंदा कर दे फिर शहीद करबला के नाम को। हैदर खैबर वो लेकिन बाजुए हैदर नहीं, शिम्र लाखों है मगर शब्बीर का लश्कर नहीं। तमातवाए पैमान ओ शियागान द मोरी माले और नतु माले वो रोई द लोय लोय इमाम बाड़ो वाला दे वक्त के द जियाउलक खपो की पड़िया चोल डेर जरूरी दी और कस्तासु जुलूस और स्तासु जान वहल डेर जरूरी दी कि पल्लस काला के जियाउलक दे इस्लाम बेड़ा तबाह करा दागा इस्लाम दे कि दे इमाम हुसैन पकोर के नाजिल छवे हो, दागा इस्लाम दे कि दे इमाम हुसैन पकोर के दे तरबियत छवे हो, न नागा इस्लाम नस्ता पाकिस्तान के से जोड़ दी न इलाज दा पकार दे के इलाज दा पकार दे चे नारे पीर तासु ख्याल रहा